صالح: طالبان له ټلیفوني پرته نورې ارتباطي وسیلې نشي کنټرولولی، مبارزین دې نه ډارېږي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ افغان ټرینډ چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح د طالب ضد مقاومت له هڅو سره ویلي چې مبارزین دې د ارتباطي وسیلو د څار له اړخه طالبانو نه ډارېږي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک کې لیکلي چې طالبان د واټساپ، سیګنال، وایبر، مسنجر او ایمیل او نور ارتباطي وسایلو د څار وړتیا نه لري. د صالح په وینا طالبانو سره د ارتباطي وسیلو له ډلې یوازې د مستقیمو ټلیفوني مکالمو د څار نیمګړي امکانات موجود دي چې هغه هم د پاکستان استخباراتو په واک کې ورکړي. امرالله صالح خوښي ښودلې چې له مستقیمو ټلیفوني مکالمو څخه په افغانستان کې لږه استفاده ترسره کیږي. د ده په وینا د پاکستان په ګډون که هر هیواد طالبانو ته د ارتباطي وسایلو د څار امکانات مساعد هم کړي، سمدستي به دوی ترې ګټه وانخیستلی شي. صالح زیاتوي چې له دې کبله باید د طالبانو مخالفین مبارزین په دې ونه ډار شي چې اړیکې به یې وڅارل شي. هغه سپارښتنه کړې چې دغه مبارزین دې د پیغامونو تبادلې وروسته پیغامونه له منځه یوسي. د امرالله صالح د معلوماتو له مخې طالبان د خپلو کشفي وړتیاو په اړه مبالغه کوي او په دې توګه غواړي خلکو د خپلو ظلمونو له رسنیزو کولو ډډه وډاروي. د صالح په وینا په دې برخه کې طالبانو سره د پاکستان له مرستې هم اندېښنه نه ده پکار، ځکه هغه هیواد خپله هم تکنالوژي د کنټرول او مهارولو په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخامخ دی.